Classic Super League, Classic Super League, Classic Super League, Classic Super League. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو، زه تاسو قربان ملک شازي یو ځل بیا راغلی مردان سپورټس کمپلیکس ته. څنګه چې تاسو ته مونږ وایو چې مردان سپورټ کمپلیکس کې زیاتاش کلاسیک سوپر لیګ ټورنمنت شروع شو. نن په هغه ټورنمنت کې د دوه ټیمانو چې کوم میچ دی، یو ټیم 400 د اتلان او دویم ټیم ثوابه باتوران ترمنځ باندې میچ کیږي. ګورو به چې دې کې په څوک بریالي کیږي. ای سره بم بیا اخره کې خبر تر کو تاسو ته بیا اخره کې خایو او دې دوه ټیمونو چې کوم اونر دي ای سره ورزو ای سره خبر تر کو. سیوا کړه لانګ حق د پښتونخوا، خوبونه د مردان دي حقیقت د پښتونخوا، وحدت د پښتونخوا دي، وحدت د پښتونخوا، وحدت د پښتونخوا دي، وحدت د پښتونخوا. Classic Super League, Classic Super League, Classic Super League, Classic Super League. जी बिल्कुल دا वक्त مو سره 400 اتلان اونر موجود دي مقصود انور صاحب. ای سره خبر تر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من جی تاسو دې میچ شروع شو نو سم خیال دې میچ وکړه کنه یاره جی سٹارټ خو زمونږ کنه په پهلا بال باندې چې یو کس آوټ شو، خو بیا ګل فراز چې کوم دی نو هغه ډېر ښه دغه واشو سٹارټ وشو. ان شاء الله هوپفولي یاره دا مونږ ګټو ان شاء الله ان شاء الله. او جی مینوال د څه پیغام ورکول غواړي کوم چې د کرکټ فین دي؟ یاره زه دا وایم چې کوم پاکستان کې کوم دغه دي حالات دي هغه کووډ 19 او یو شی بل شي نو د هغې د وجې کنه خپل دغه دی کوي احتیاط دی کوي او نور خو دا دغه گیم دی او کرکټ گیم دی او زه غواړم چې دې نه زیات خلک راشي او ښه دغه وکړي پارټیسپیشن وکړي او چې انجوی وکړي. ډېر ډېر شکریه جی. بالکل تاسو د مقصود انور صاحب خبرې واورېدې چې کوم د کرکټ فین دي ته مونږ وایو چې راشي او دې خوندونه والي نو مونږ مخکې سورځو کوم چې دیم ټیم دی ای اونر سره خبرې تر کوم سره اوسئ جی. بالکل لا وخت موږ موجود یو ثوابه باتوران ما سره ثوابه باتوران اونر اکبر علي یوسف زي موجود دی. ای سره خبرې تر کوو مری میچ دی نن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیر جی وبرکاته. مهرباني جی جزاک الله. جی تاسو مری میچ دی سمو خیال دی د 400 اتلان نبیو کټه کنه ان شاء الله جی مونږ د ګټې په نیت ګراوند ته کوشو یو ماشاء الله بهترین ټیم کمبینیشن سوای باتوران مونږ جوړ کړی دی. ان شاء الله امید دربه ده چې مونږ میچ وګټو خیر سره. او جی دا څنګه شوق پیدا شو کرکټ سره چې تاسو ټیم واغستو د ځل؟ ها نو بنیادی طور زه خپل کرکټر یم او مطلب دا چې ډېر زیات کرکټ هم کړی کالج طرف نه سکول طرف نه خپل علاقې طرف نه خو بیا څه کاروباري مصروفیات او مجبوریات نه وي نو 14 کاله د ګراوند نه بار 14 کاله پس ګراوند ته راکوشم خو ایز اونر راکوشم او کرکټ اوس نشو کولی. کوم چې د کرکټ فین دی ای ته بس پیغام ورکول غواړي چې راشي کنه؟ بالکل جی پیغام ورکو سونه فین دی مونږ د زیتاش سیسل والا ارګنایزر شکریا ادا کوو چې بهترین پلیټ فارم دلته ورکو کلاړیانو ته ورکو تماشګرو ته ورکو د مردان خلکو ته دا دعوت ته چې راشي وګوري خون والی دا میدانونه آباد کی او یو هیلثي اکټیویټیز انجوای کی. ډېر شکریه جی. بالکل ډېر خپل خبره تر اوسه شوې اوس میچ شروع دی میچ تر تاسو میچ تاسو خپل شریکو تاسو نه میچ نه خوندونه والی او موږ به دې والو اخره کې به تاسو ته وایو چې میچ چا وګټو. Classic Super League, Classic Super League, Classic Super League, Classic Super League. زما نوم اجمل شاه یوسف زی دی او د زیتاش کلاسیک سوپر لیګ وایس چیرمن یم. زیتاش کلاسیک سوپر لیګ د مردان سوپر لیګ نه بعد د مردان په خوره باندې په مردان سپورټس کمپلیکس کې دویم داسې لیګ دی. مردان سوپر لیګ چې کوم نو هغه د مردان په سطح باندې او دا لیګ چې کوم دی زیتاش کلاسیک سوپر لیګ د کې د صوبه خیبر پختونخوا د دوه ډیویژنو شپږ فرانچایزي برخه اخلي او پار ټیم کې فرست کلاس کرکټر سره زمونږ د کرکټ د پاکستان ټیم درې لوبغاړي برخه اخلي. د کووډ 19 نه بعد دا
د مردان د خلکو لپاره د دې دوه ډیویژنو د خلکو لپاره یو تحفه ده. باتوران د ثوابه باتوران د ثوابه باتوران د ثوابه باتوران د ثوابه زلیږي لکه ستوري پاسمان د ثوابه باتوران د ثوابه باتوران د ثوابه باتوران د ثوابه باتوران د ثوابه. جی ګرانو عزتمندو کتونکو میچ وشو تاسو میچ ولیدو تاسو سره موږ میچ شریک کو لومبني بیټینګ د 400 د اتلانو آی 174 رنز وکړل په مقابله کې چې تکم ټیمو هغه صحابه باتورانو ول 175 رنز وکړل میچ دی وګټو په میچ کې دا راځي ګټو بیلت کله به یو ټیم ګټي کله به بل ټیم ګټي په دې باندې هپا کېدل نه دي کېدل پکاره چې آیا دی ولې میچ وګټو یا دی میچ ولې وګټو دا خو بس یو لوبه ده کله به سوق ګټي کله به سوق ګټي دا زموږ نه میچ تاسو سره موږ شریک کو اوس زموږ خبرونه سره ترسي چې چرته یې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان.